بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ غواړو چې د مالیې وزارت په چوکاټ کې د دولتي شرکتونو عمومي ریاست په تړاو تاسو ته بشپړ معلومات درکړو. دا چې دولتي شرکتونو عمومي ریاست کړنې، لاسته راوړنې او د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته د دوی په فعالیتونو کې څومره بدلون راغلی دی، په دې تړاو غواړو چې د مالی چارو د څارنې او ارزونې رئیس ښاغلي احمد حسن احمدي سره یوه لنډه مرکه ولرو. ښاغلی احمدي، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ. ډېره مننه، ستاسو د راتګ څخه هم خیر اوسي. رئیس صاحب، که په سر کې د دولتي شرکتونو په اړه باندې بشپړ معلومات راکړئ. د دولتي شرکتو عمومي ریاست د مالیې وزارت تر چتر لاندې خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د دوی دوه عمده فعالیتونه لري چې خدمات او تولیدات. د اسلامي امارت له راتلو سره د دولتي شرکتونو وضعیت څنګه و؟ تاسو ته په میراث کې څه شی پاتې و؟ د دولتي شرکتونه مخکې تر امارت د څو لسیزو راهیسې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ و چې د دولت نه ملاتړ، د دولتي اداراتو مداخله، ضعیف مدیریت، د اړیکو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې، عصري ماشینالاتو نشتون، د دولتي شرکتو په خپل منځ کې هماهنګي نه درلودل، په مالي او حسابي چارو کې شفافیت نه درلودل او همدارنګه اداري فساد پکې کې اوج ته رسېدلی و. اسلامي امارت غواړي چې دولتي شرکتونو ته څومره پاملرنه ولري؟ ډېره زیاته پاملرنه ورته سوې ده. اول دا چې د اسلامي امارت د راتګ څخه دوهمه هفته فورا د دولتي شرکتو عمومي ریاست خپل فعالیتونه پیل کړل او تقریبا 90% خلک مسلکي دي او همدارنګه د وزارت مالیې محترم مقام 10 نفره متخصصین وګمارل تر څو د دولتي شرکتونه وارزوي او د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره یې کار وکړي. احمدي صاحب، کوم شرکتونه او په کومو ولایتونو کې فعال شوي دي؟ الحمدلله موږ تقریبا په 4 ولایاتو کې شرکتونه فعاله کړي دي چې هغه یو کابل کې دي، سیلو مرکزي فعاله سوله، ارزاق دی دا هم په کابل کې دي چې دویمي واحدونه په نورو ولایتو کې هم لري، او همدارنګه بست هلمند دی، او همدارنګه یو د پنبای روغن نباتي بلخ چې په مزار شریف کې دی. په دغه ولایتو کې زموږ شرکتونه فعاله شوي دي. تر اوسه پورې د دولتي شرکتونو عمومي ریاست د غصب شویو ځمکو په تړاو څه اقدامات ترسره کړي؟ د دولتي شرکتو عمومي ریاست هغه مځکې چې په پخواني رژیم کې د زورواکانو لخوا غصب شوي وې هغه بیرته ترلاسه سولې او مربوطه شرکتو ته وسپارل سولې، او هغه جایدادونه چې اوس هم دولتي اداراتو غصب کړي دي هغه د که یو کمیسیون جوړ شوی دی د جایدادو د غصب دپاره، هغوی ته موږ دغه تقریبا 40 قضیې سپارلې دي او د هغوی باندې کار روان دی. په میاشتني ډول دولتي شرکتونو دولت ته څومره عواید ورکوي؟ لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د دولتي شرکتو عمومي ریاست په مستقله توګه عواید نه راټولوي. هغه دولتي شرکتونه چې دولتي شرکتو عمومي ریاست تر چتر لاندې وي او په وزارت مالیې پورې اړه ولري، تقریبا په د 200 میلیونه په اندازه موږ د وزارت مالیې ته عواید انتقالوو. احمدي صاحب، ستاسو په نظر اسلامي امارت دولتي شرکتونو ته ځانګړې پاملرنه لري؟ رهبري لکه څرنګه چې زموږ سره په تیرو وختو کې پوره همکاري کړې ده، یو ځل بیا د دې همکارۍ ته ضرورت لرو تر څو زموږ څخه هغه شته خنډونه له منځه یوسي او موږ په سمه توګه کار وکولی سو چې هغه یو په قانون کې ځینې خلاوې دي. که موږ غواړو چې قانون تطبیق کړو په هغه کې ځینې خلاوې رامنځته کېږي، نو همدغه د قانون خلا موږ غټ کاري خنډ دی. د تیر نظام په پرتله د دولتي شرکتونو په عوایدو کې کوم زیاتوالی راغلی؟ تقریبا د تیر په پرتله په عوایدو کې زیاتوالی 40% راغلی دی. نو الحمدلله دا یو ډېر د خوشحالۍ زیری دی چې موږ د پخوا په څېر 40% مخته تللي یو. د دولتي شرکتونو عمومي ریاست غواړي چې په راتلونکي کې په څه ډول سیستمونو باندې کار وکړي تر څو شرکتونه پرمختګ وکړي؟ د دولتي شرکتو د پرمختګ او لا ښه والي دپاره
تر څو شفافیت هم رامنځته شوی وي موږ یو معیاري سیستم یا یو معیاري ډیټابیس جوړول غواړو او هغه تقریبا 50% نهایي شوی دی تر کار لاندې دی همدارنګه ستراتیژیک پلانونه تجارتي پلانونه مالی پلانونه او همدارنګه هغه مځکې چې د زورواکانو لخوا غصب شوي دي هغه بیرته له غصب څخه خلاص کړو او خپلو مربوطه شرکتو ته یې وسپارو. د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو مقاماتو ستاسو غوښتنې څه شی د دولتي شرکتونو د پرمختګ په برخه کې؟ د مقام نه مو غوښتنه دغه ده چې موږ لکه څرنګه چې د دې سره خپل طرحې او پلانونه د دې سره شریک کړي دي د هغه په تطبیق کولو کې زموږ ملاتړ او حمایه وکړي. ډېره مننه رئیس صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. ډېره مننه هر کله راسئ خوشحاله سلامت اوسئ. مننه.